چین د طالبانو له حکومت او پاکستان د خپلمنځي اختلافاتو د هواري غوښتنه کړې. په سلامونه مو هرکلی کوم، هیله ده چې روغ جوړ به یې. چین پرون پنجشنبه له پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې په خپل منځ کې له اختلافاتو یا اندېښنې د خبرو له لارې حل کړي. چین دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې پاکستان افغانستان کې په خوست او کونړ ولایتونو هوایي بریدونه وکړل او لږ تر لږه 40 تنه پکې شهیدان شول. په دغه حملو د اعتراض لپاره طالبانو په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. پاکستان هم په اسلام آباد کې د افغانستان شارج دافر اختیار کړی و. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی وانګ وین ویلي دي چې خبریالانو ته د دوی متحدانو ترمنځ په پوله کې وروستۍ شخړې پر پاکستاني ځواکونو د هغو حملو له کبله رامنځته شوي چې ادعا کوي افغانستان له خاورې شوي دي. دوی د هواري غوښتنه د خبرو له لارې کړې ده.